تاسو زده کوئ چې څنګه کولی شئ ګوګل کلاس روم ته جوین شئ او هلته کې مو خپله کورنۍ دندې وغیره کارونه ترسره کړئ او لیکچر یې وګورئ. رابه شئ خپل ګوګل کلاس روم ته په موبایل کې دا طریقه ده ښه. کمپیوټر کې هم دا طریقه ده ښه چې کله راغلی دې ته اوس ګوره فلحال تاسو سره به یو دانه کلاس هم نشته ده. چا سره چې جوین کړي وي مخکې هغوی سره به وي، تاسو سره به نه وي. اکثره ځینې خویندې ورونه دي هغوی نوي اوس راغلي جوین شوي دي. نو تاسو به راشئ دې ځای کې د جمع نښه چې درکړې په دې باندې به کلیک کړئ کریټ اور جوین یور فرست کلاس. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو دلته کې ګوره که ته بل کلاس ځان دپاره جوړوې خپلو ملګرو دپاره کریټ باندې به کلیک کړئ اول اپشن باندې. خو تاسو خو دلته کلاسونه جوین کوئ تاسو جوین کلاس باندې کلیک کړئ. چې په جوین کلاس باندې کلیک کړو دې ځای کې ما چې کوم کوډ درته درکړی هغه به تاسو ولیکئ. هر کوډ چې ما درته درکړی و فرض که زه راځم دلته کې یو دانه کلاس کوډ زه ورته ورکوم چې ما سره مخکې موجود و. صحیح. تاسو به ورته هغه کوډ کې فرض که زما سره کوډ چې دا VZKDX4Y دا کوډ دا جوین باندې به کلیک کړم. اوس ورته ګورئ ډایرکټ زما سره هغه کلاس دا کوډ ما لږ غلط ورته ورکړی نو زه به دا VZKDX4Y دا ما ټي لیکلی دا به زه جوین کړم. اوس به ګورئ ورته تاسو دا کلاس به زما سره جوین شي. دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل کلاسونه مو جوین کړئ. فلحال دې ځای کې هېڅ هم نشته. دې ځای کې به تاسو سره ټول سټریم راځي کوم پوسټونه چې زه کوم دلته به کلاس ورک وي کوم کار چې کېږي او دلته کې هغه کسان چې کوم ممبر زموږ سره جوین شوي دي. نو دې طریقې سره مو خپل کلاسونه جوین کړي. بل ویډیو بیا ته جوړه کړم چې څنګه تاسو کولی شئ اسایمنټ مې اپلوډ کړئ او هلته مو خپلې هومورک یې ترسره کړئ.